زما خاوند چې ماله د اولاد د خوشحالي نشوه راکولی، زما واده نه پس زه ډېره زر ښه شوم او زما په خېټه باندې اولاد شو. زما خاوند ته چې دا پته ولګېدله چې زما ښځه ښه شوې ده او اولاد یې په خېټه شوی دی، هغه ماله طلاق راکوو او ویل یې چې دا دغه غلط کار د بل چا سره کړی دی. ما ته ډاکټرانو ویلي دي چې ته بچي نشې راوړلی او د دې قابل نه یې، نو ته څنګه ښه شوې؟ زما سخر چې راپاڅېدلو او زما خاوند یې چوپ کړلو او دا خبره یې ورته وکړله چې رښتیا رښتیا ووایه چې دغه ماشوم د چا دی. ما د خپل سخر په سترګو کې لږ رحم سوی کړو او زه ډېره زیاته په ژړا شوم ورته او ورته مې وویل چې زما ستا زوی سره واده وشو، نو زه یو ملا له لاړلمه د علاج دپاره. هغه ماله اوبه دم کړلې او راته یې وویل چې د الله په حکم سره به الله تاسو له اولاد درکړي. هغه اوبه ما په خپله خم استعمال کړلې او ستا په زوی باندې مې خم وڅکلې او بیا ماته معلومه شوې نه ده چې زه څنګه ښه شوې یمه. په دغه خبرې اورېدو سره زما خاوند په ما یقین نه کولو او غوښتل یې چې ماله طلاق راکړي، خو زما سخر چې رامخکې شو او زما خاوند یې چوپ کړلو. په دې کې څو ورځې تېرې شولې، زما سخر زه او زما خاوند یو مشهور ډاکټر له بوتللو او هلته یې زمونږ ټسټونه وکړل. په هغه ټسټونو کې پته ولګېدله چې زما زوی کوم په خېټه شوی دی هغه زما د خاوند نه دی او زما خاوند ټیک ټاک شوی دی، د هغه بیماري ختمه شوې ده. دغه ټسټ کتو سره زما خاوند زما نه معافي وغوښتله او ویې ویل چې ما معاف کړه. ما ورته په ژړغوني اواز وویل چې په محبت کې شک نه دی پکار، ځکه شک رشتې خوري ختموي. نو دوستانو، دم درود حق دی شته دی، خو د جعلي پیرانو نه ځان ساتل پکار دي. نن سبا داسې ډېر کورونه جعلي پیرانو تباه او برباد کړل.